اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو خويندو السلام علیکم. زنن په خاصه توګه پی ټی ایم ته چې دی نو یو څو خبرې ښکاره کول غواړم. هغه دا چې پی ټی ایم نن سبا د کومو ګوندونو پارلماني ګوندونو سره ناست دی یا ځان سره کېنولي دي. دوی خبر دي چې د هغوی اولنی هدف چې دی نو هغه پارلمان دی او پارلمان بغیر د پنجابي اسټیبلیشمنټ د خوشحالولو نه هغه شان ممکن نه دی څنګه چې دوی غواړي. دوی هره پیره د دغه پارلمان دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو خپلې نه، د پښتون قوم، د پښتنې خاورې، د پښتو ژبې. که تاسو وګورئ نو د پښتنې خاورې په ښارونو پنجاب په څه ناسه شکل قابض دی، په دفترونو په څه ناسه شکل قابض دی، په ښوونځو په هر څه چې دی نو هغه په څه ناسه، په وسایلو په څه ناسه شکل قابض دی. او دا هر څه دا باقاعده دوی ورسره دغه کړي دی، لکه منلي دي ورسره چې په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق دی غږ پورته نه کړو نو لازم دی چې نور له برخه ورکړه. تاسو وګورئ هندکو چې د پنجابۍ دویم نوم دی، دوی ورته د ژبې درجې ورکړه. نور داسې خبرې چې د یو خبره کوم هغه به ډېره دغه شي او کوم به دا به انشاءالله ځکه چې دوی د پښتون قوم په پښتنه خاوره چې د دوی د حقوقو دپاره د اولني حق دپاره غږ پورته نه کړو، دوی د پښتون نوم څنګه اخلي. نو تاسو هم چې دی نو تاسو ته خواست کوم چې تاسو خپله لاره ښکاره کړئ، تګلاره ښکاره کړئ، په خپله یې ښکاره کړئ، په خپله یې وټاکئ چې آیا ستاسو په منشور کې په پښتنه خاوره د پښتون ته اولني حق دپاره غږ پورته کول شته او که نه د دوی په شانتې صرف چل ول دی. نو ښه به وي چې تاسو خپله تګلاره په خپله ښکاره کړئ، نو دا په پښتون قوم ستاسو لوی احسان وي. الله مو ښاد لره، د الله په امان.